زیاده مرسته وکړه، زه نشم کولی حرکت وکړم. که ته غواړې چې هغه وژغورې نو څراغ راته راکړه، دا زما وروستی شرط دی. په یوې لرې پرتو پاچاهۍ کې چې د شمس او سرو زرو په نامه یادېده، یو بېوزله خو هوښیار ځوان د زیات په نوم اوسېده. هغه د خپل ناروغې مور لپاره درملنه او خوراک موندلو لپاره هره ورځ د ښار زاړه بازار ته ورتله. خو نن ورځ هغه یو عجیب څیز سره مخ کېږي. دا څه شی دی؟ داسې ښکاري چې کلونه دلته پټ و. رڼا ورڅخه راځي، که څه هم چې دوړ پوښلی دی. یاد د څراغ پاکولو هڅه وکړه، خو سمدستي یاد شو چې مور یې انتظار کوي. هغه څراغ په خپله کڅوړه کې کېښود او کور ته ولاړ. زیات نه پوهېده چې دا څراغ د پاچاهۍ تر ټولو لوی راز، خو زیات نه ویني چې یو جوړه تورې سترګې د هغې حرکت ګوري. جادوګر نمرود چې کلونه د دې څراغ په لټه کې اوس پوه شو چې څراغ پیدا شوی دی. زرګونه کاله زه د دې څراغ په لټه کې وم او اوس یو بېوزله هلک دا موندلی، خو پروا نه لري ځکه چې زه پوهېږم چې څنګه یې بیرته ترلاسه کړم. زیات کور ته ورسېد. مور یې د تبې له امله په بستر کې پرته وه. هغه د څراغ په اړه فکر کوه، خو د مور د درملنې فکر یې ډېر ځپلی و. زویه ته نن ډېر ناوخته راغلې، څه پېښ شوي وو؟ مور یې هیڅ نه دي، یوازې په بازار کې بوخت وم. ته ارامه شه، زه به درته د لمر راوړم. زیات څراغ له کڅوړې راویوست او پاکول یې پیل کړل. هغه نه پوهېده چې دا څراغ ډېر لوی جادو لري. سلام زما مشره، ته د دې جادویي څراغ نوی مالک یې؟ زه سروش یم، د دې څراغ ساتونکی. ته څوک یې؟ زه جادو نه غواړم، زه یوازې یو ساده ځوان یم. مه ویرېږه زما مشره، خو دا ځل قوانین بدل دي. زه 3 هیلې نه ورکوم، زه یوازې یو لارښود یم. که ته رښتینې او صادقه یې نو څراغ به ستا د نیکۍ لپاره کار وکړي، که دروغجن شي نو څراغ به ستا د دښمن شي. زیات پوه شو چې دا څراغ یو عادي شی نه دی، بلکې یو ازموینه ده. هغه پریکړه وکړه چې د دې څراغ راز وساتي او هیڅ چاته یې ونه وایي. کله چې د زیاد مور ویده شوه، زیات په یوازې ځان د څراغ سره ناست و. هغه غوښتل چې د جیني سروش په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. سروشه، ما ته ووایه چې دا څراغ څنګه کار کوي، زه څه وکړم چې رښتینی پاتې شم؟ زما مشره، دا څراغ د رښتینو زړونو لپاره جوړ شوی دی. هر کله چې ته د یو کس سره مرسته وکړې، څراغ به روښانه شي. هر کله چې ته دروغ وایې، څراغ به تیاره شي. که چیرې څراغ په بشپړه توګه خپله رڼا له لاسه ورکړي، نو ته به په خپل ټول ځواک له لاسه ورکړي. نو زه باید د نورو سره مرسته وکړم، پرته له دې چې د ځان لپاره څه وغواړم؟ هو زما مشره، دا د پخواني قوانینو نه توپیر لري. پخوا به خلک 3 هیلې کارولې او ځان به یې غني کوه. اوس نوی قانون دی. څراغ یوازې د هغو کسانو سره کار کوي چې بې غرضه وي. زیات پوه شو چې دا څراغ یو ازموینه ده. هغه پریکړه وکړه چې دا څراغ به د خپل ځان لپاره نه کاروي، بلکې د نورو د مرستې لپاره به یې کاروي. جادوګر نمرود چې زرګونه کاله یې د دې څراغ په لټه کې تیر کړي وو، اوس د زیات د کور بهر ولاړ و. هغه پلان جوړ کړی و چې څراغ له زیات څخه غلا کړي، خو پوهېده چې څراغ یوازې د رښتیني مالک سره کار کوي. که زه څراغ له هغې څخه واخلم نو څراغ به زما سره کار ونه کړي، خو که زه هغه مجبور کړم چې څراغ پرېږدي، نو بیا به زه وکولی شم چې د څراغ ځواک وکاروم. مورې په تا څه وشول؟ سروشه مرسته وکړه. زما مشره، دا د جادوګر نمرود کار دی. هغه د دې څراغ پخوانی ساتونکی و. شر یې وکړ او له دندې ګوښه شو. هغه اوس غواړي چې څراغ ترلاسه کړي. زه به اجازه ورنه کړم چې هغه زما مور ته زیان ورسوي. زه باید څه وکړم؟ ته باید د پاچاهۍ مرکز ته لاړ شي. هلته یو پټ کتابتون دی چې د جادوګر د کمزورتیا راز پکې دی. ته هغه راز ومومې نو کولی شي د جادوګر د تل لپاره مات کړي. زیات پوه شو چې د هغې مور خوندي نه ده تر هغه چې جادوګر شتون ولري. هغه پریکړه وکړه چې د پاچاهۍ مرکز ته سفر وکړي او د جادوګر د کمزورتیا راز ومومي. زیات د سهار په رڼا کې د پاچاهۍ مرکز ته روان شو. هغه نه پوهېده چې دا سفر به ډېر ستونزمن وي. په لاره کې یې ډېر خلک ولیدل چې له ستونزو سره مخ وو. زویه، مهرباني وکړه، زما پر راپورته کړه، زه ډېر کمزوری یم. بابا جانه مه ویرېږه، زه به ستا مرسته وکړم. ډېر ښه زویه، دا کار به درته خیر ورسوي. دا یو زړه نقشه ده، شاید ستا سره مرسته وکړي.
زیات نقشه وڅېړله خو پوه نه شو چې دا کوم ځای نقشه ده. هغه فکر وکړ چې شاید بوډا یو پټ مرسته کوونکی وي، خو وخت یې نه درلود چې نور فکر وکړي. د څو ساعتونو سفر وروسته زیات د پاچاهۍ مرکز ته ورسېد. هغه یو لویه او ښکلې ماڼۍ ولیدله چې د سرو زرو څخه جوړه شوې وه. کله چې زیات د ماڼۍ دروازې ته ورسېد، سپاهانو هغه ودرو. هغه غوښتل چې دننه لاړ شي او د پټ کتابتون په اړه معلومات ترلاسه کړي، خو سپاهانو اجازه ورنه کړه. ته څوک یې؟ دا د پاچا ماڼۍ ده، عامو خلکو ته اجازه نشته. زه زیاد یم. زه د پاچا سره مهمه خبره لرم. زما مور ناروغه ده او یو شریر جادوګر زموږ کلي ته ګواښ کوي. هغه پرېږده، ما د هغې خبرې واورېدلې. تاسو څوک یې او ولې راغلي یاست؟ زه زیاد یم شهزادګۍ. زما مور ناروغه ده او یو شریر جادوګر زموږ په کلي برید کوي. ما اورېدلی چې د ماڼۍ په پټ کتابتون کې د هغې د کمزورتیا راز دی. زه دا کتابتون پیژنم، خو هلته لاره اسانه نه ده. که ته چمتو یې زه به ستا سره مرسته وکړم. زیات نه پوهېده چې شهزادګۍ ګیلینار به د هغې تر ټولو لویه مرسته کوونکې شي. هغه د هغې سره د ماڼۍ دننه لاړ، چېرته چې پټ رازونه او خطرونه دوی ته انتظار کوو. شهزادګۍ ګیلینار او زیات د ماڼۍ لاندې یو پټ کتابتون ته لاړل چې کلونه وو چې هیڅوک ورته نه و تللی. کتابتون د زړو کتابونو او جادویي اثارو څخه ډک و. دا کتابتون زما پلار باچا مزمل جوړ کړی و ترڅو د جادوګرانو په اړه معلومات پکې وساتي، خو کلونه وشول چې هیڅوک دلته نه دی راغلی. موږ باید د جادوګر نمرود په اړه یو څه پیدا کړو. هغه څوک دی او ولې د څراغ په لټه کې دی؟ وګوره، دا د جادوګر نمرود قصه ده. هغه د دې څراغ پخوانی ساتونکی و. شر یې وکړو او له دندې ګوښه شو. اوس هغه غواړي چې څراغ بیرته ترلاسه کړي ترڅو د پاچاهۍ کنټرول واخلي. نو هغه څنګه ماتولی شو؟ دلته لیکل شوي چې هغه یوازې د رښتینې رڼا له لارې ماتېدلی شي. یوازې هغه څوک چې هیڅکله دروغ نه ویلي کولی شي د هغه تور جادو مات کړي. زیات پوه شو چې هغه باید خپله رښتینولي ثابته کړي ترڅو جادوګر مات کړي، خو هغه نه پوهېده چې جادوګر نمرود د دوی د هر حرکت ګوري او نوی برید پلانوي. ناڅاپه کتابتون د تورې رڼا څخه ډک شو. جادوګر نمرود د دیوالونو څخه راووت او د شهزادګۍ ګیلینار او زیات مخې ته ودرېد. تاسو فکر کوئ چې زما راز به ومومئ؟ زه زرګونه کاله ژوند کوم. تاسو ماشومان یاست. شهزادګۍ، زه به تا ورکه کړم. زیاده مرسته وکړه، زه نشم کولی حرکت وکړم. هغه پرېږده نمروده، که ته یو ځواکمن جادوګر یې نو زما سره جګړه وکړه، د دې یو بې وسلې شهزادګۍ سره. هغه زما له بنده نشي تښتېدلی. که ته غواړې چې هغه وژغورې نو څراغ راته راکړه. دا زما وروستی شرط دی. زما مشره، څراغ مه ورکوه. که ته یې ورکړې نو هغه به د پاچاهۍ کنټرول واخلي او ټول به ویجاړ کړي. شهزادګۍ خوندي ده، یوازې تختول شوې ده. ته باید د هغې په لټه کې شي. زیات پوه شو چې جادوګر هڅه کوي هغه له څراغ څخه جلا کړي. هغه پرېکړه وکړه چې څراغ وساتي او د شهزادګۍ په لټه کې شي، که څه هم چې خطر یې ډیر و. زیات د جیني سروش په مرسته پوه شو چې شهزادګۍ ګیلینار د جادوګر نمرود لخوا د یو تیاره غار ته وړل شوې ده. هغه د هغې د ژغورلو لپاره روان شو، که څه هم چې لاره یې ډیره خطرناکه وه. سروشه، ماته لاره وښایه. زه باید شهزادګۍ وژغورم، که نه نو جادوګر به پاچاهي ویجاړه کړي. زما مشره، خپل د زړه واوره. هغه لاره غوره کړه چې رښتینې ته نږدې وي. دروغ به تا ته لاره ورکه کړي. زیات دوه لارې ولیدې، یو روښانه خو غولونکې او بله تیاره، خو هغه خپل زړه واورېده او تیاره لاره یې غوره کړه، ځکه چې پوهېده چې رښتیا تل اسانه نه وي. زیاده ته راغلې، ما فکر کوو چې زه دې هیره کړی یم. زه به تا وژغورم ګیلیناره. زه به اجازه ورنه کړم چې جادوګر تا ته زیان ورسوي. جادوګر نمرود د غار په منځ کې ودرېد او خپل تور جادو یې پیل کړ. هغه غوښتل چې زیات مجبور کړي چې څراغ ورکړي، خو زیات چمتو و چې د خپلې مور، شهزادګۍ او پاچاهۍ لپاره جګړه وکړي. تاسو بېوسه یاست. ما زرګونه کاله جادو زده کړې ده. تاسو یوازې ماشومان یاست. څراغ راته راکړه، که نه نو تاسو به د تل لپاره دلته بند پاتې شئ.
زیاده مه ورکوه څراغ. که هغه څراغ ترلاسه کړي نو پاچاهي به له منځه لاړه شي. نمروده ته فکر کوي چې ځواک په جادو کې دی، خو زه پوهېږم چې رښتینی ځواک په زړه کې دی. زه دروغ نه وایم، زه د نورو سره مرسته کوم، زه رښتینی یم. دا ناممکنه ده، ته یوازې یو بېوزله هلک یې، زما جادو نشي ماتولی. زما رښتینولي به تا مات کړي. د دې څراغ نوی قانون وایي چې یوازې رښتیني کولی شي ګټونکی وي. ته دروغجن یې نو ته به مات شي. نه زما ځواک، زه به بېرته راشم او تاسو دواړه به له منځه یوسم. موږ وکړه، موږ جادوګر مات کړه، ته اتل یې زیاده. زما مشره تا ثابته کړه چې رښتینی زړه تر ټولو لوی ځواک دی. دا څراغ اوس ستا دی او ته یې مستحق یې. زیات د خپل رښتینوالي له لارې جادوګر نمرود ته ماته ورکړه. هغه ثابته کړه چې ځواک په جادو کې نه دی، بلکې په صادق زړه او د نورو په مرسته کې دی. زیات او شهزادګۍ ګیلنار د جادوګر نمرود له ماتولو وروسته پاچاهۍ ته راستانه شول. د پاچا مزمل په امر ټول خلک د دوی د بریا د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. زیاده ته د پاچاهۍ اتل یې. تا زما لور او زما خلک وژغورل. زه څنګه کولی شم ستا مننه وکړم؟ زما پاچا، زه یو ساده ځوان یم. ما خپله وظیفه ترسره کړه. زه هیڅ جایزه نه غواړم، یوازې غواړم چې مور مې روغه شي او خلک خوندي وي. زویه ته زما لپاره تر ټولو لوی فخر یې، ته رښتینی زوی یې. زیاده ته یوازې اتل نه یې بلکې یو رښتینی ملګری هم یې. زه غواړم چې ته د پاچاهۍ د مشاور په توګه پاتې شي. زما مشره ته اوس د دې څراغ رښتینی مالک یې، خو په یاد ولره څراغ یوازې د رښتینو لپاره کار کوي. تر هغه چې د صادق یې دا څراغ به ستا سره وي. او د دې کیسې درس دا دی چې رښتینی ځواک په جادو او سرو زرو کې نه دی، بلکې په رښتینولۍ، عاجزۍ او د نورو د مرستې په اراده کې دی. زیات د خپلې رښتینولۍ له لارې نه یوازې خپله مور وژغورله، بلکې یو پاچاهي هم له تباهۍ وژغورله، او له دې وروسته دوی ټول خوشحاله ژوند درلود.